بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله تعالی سلامتی، رحمت او برکت دی په موږ او تاسو ټولو باندې. زه یم عبدالله. موږ انسانان ماغزه لرو او کولی شو فکر وکړو او کولی شو د خطراتو او دښمنانو څخه ځان وژغورو. ولې حیوانات ماغزه نه لري او ځینې حتی اعصاب هم نه لري؟ پس څرنګه هغوی د خطراتو او دښمنانو څخه ځان ژغوري؟ دا ځل ما ډېر یو په زړه پورې پروګرام د حیواناتو د دفاعي سیستم په هکله تاسو له راوړی دی. راځئ چې یو ځای سره وګورو. که موږ د نړۍ هرې برخې ته نظر واچوو، له لوی کهکشانونو نه تر وړو خزندو پورې په طبیعت کې، یا زموږ د بدن نه نیولې تر زموږ د جسم هغه وړو حجرو پورې چې د لیدو وړ هم نه دي، یا هغه نباتات چې په نړۍ کې په هر شکل او رنګ کې موجود دي، دا ټول شیان په یو ډیر عادلانه برابرۍ سره جوړ شوي دي. د ژوندو څیزونو حقیقت. په دې ځمکه چې موږ ژوند کوو له ژوندو موجوداتو نه ډکه ده، او دا ژوندي موجودات ډېر په زړه پورې سیستمونه لري، لکه کبان، مرغان، نباتات او خزندې. دا ټول نه عقل لري او نه فکر کولی شي، او یو شمېر د هغو نه حتی اعصاب هم نه لري. ولې دا ژوندي شیان کله ناکله په خپل حیران کوونکو او کامیابو حرکتونو سره موږ حیرانوي، ځکه چې انسان د دومره عقل او هوښیارۍ سره سره دا حرکتونه نشي تشریح کولی. الله تعالی په قرآن کې فرمایي، سوره یونس 10 سوره 6 آیت: بېشکه د شپې او ورځې په بدلیدو کې او څه چې الله تعالی په آسمانونو او ځمکه کې پیدا کړي دي، په دې ټولو کې هغه خلکو لپاره نښې دي کوم چې پرهیزګاران دي. په دې ژوندو شیانو کې د ښکار کولو، دفاع کولو او تولید کولو سیستمونه ښایي چې دا ټول د الله تعالی په حکم سره جوړ شوي دي. د دې شیانو جوړښت او ډیزاین د دې خبرې ثبوت دی چې یو خالق وجود لري چې دا شیان دومره ښایسته او په زړه پورې سیستمونو سره جوړ کړي دي. دا خالق الله تعالی دی چې د ټول جهان رب دی. د الوتونکو او خزندو شمیر هم په نړۍ کې حیران کوونکی دی. د هر انسان په سر 200 میلیونه خزندې وجود لري، او په هر 1 کیلومتر مربع کې تقریبا 15 میلیونه خزندې ژوند کوي، او په میلیونونو ډوله خزندې په نړۍ کې وجود لري چې د هغوی نه د ډیرو په نومونو تر اوسه موږ هم نه پوهیږو. بومبیډر بیټل یوه خزنده ده چې د هغې په اړوند ډیر تحقیقات شوي دي. یو شی چې دا خزنده یې ډیره مشهوره کړې ده د دې دفاعي سیستم دی. د دې خزندې شاته برخه کې یو کیمیاوي سلا موجوده ده چې تقریبا 2 سانتي اوږدوالی لري، او کله چې د دښمن د حملې سره مخامخ کیږي د دې په بدن کې یوه ګرمه ماده جوړیږي، او هغه د دښمن په لوري شیندي، او دا هغې ته موقع ورکوي چې د دښمن څخه فرار وکړي. ولې خپله خزنده په دې نه پوهیږي چې هغې څومره په زړه پورې عمل وکړ. دا کیمیاوي مواد د خزندې د داخلي دفاعي غبرګون یا عکس العمل په نتیجه کې پیدا کیږي. دا کیمیاوي ماده چې د سکوټریلوپس په نامه یادیږي د 2 نورو کیمیاوي موادو
هایدروجن پراکساید او هایدرولیک د یو ځای کېدو نه په لاس راځي. دا مواد اول یوې برخې ته چې د کولیکټینګ ویسل په نامه یادیږي توییږي. کولیکټینګ ویسل د یوې بلې کوچنۍ برخې سره چې د ایکسپلوژن چیمبر په نامه یادیږي نښتې ده. کله چې دا خزنده د خطرې احساس وکړي نو دا کیمیاوي مواد د هغې د مسلونو نه کولیکټینګ ویسل ته توییږي او بیا دا مایع ایکسپلوژن چیمبر ته ننوځي او هلته د یو ډول زهري موادو سره چې په دیوالونو باندې نښتي یو ځای کیږي. د دې عمل په نتیجه کې د دې موادو درجه د حرارت ډیره لوړه ځي حتی خوټ کېدو ته رسیږي. په دې وخت کې دا خزنده هغه تونل چې مایع ترې راوځي دښمن ته مخامخ کوي او دا مایع په ډیر شدت سره ورشیندي او په دې طریقه ځان له دښمنه ژغوري. په زړه پورې خو دا ده چې دا ګرم مواد خپله بیټل ته هیڅ زیان نه رسوي. دا په زړه پورې سیستم چې ټول ساینسپوهانو ته حیران کوونکی دی د میلیونونو نورو سیستمونو په شان په طبیعت کې یو ځلې په مکمل ډول باید جوړ شوی وي او که چیرې یو شی په دې سیستم کې کم وای نو د دې خزندو نسل به د نړۍ له مخې ختم شوی وی. د دې خزندې هر دفاعي کړنه د لوی عالم او قدرت د رب العالمین لخوا جوړ شوی او کنټرولیږي او دا یوازې یوه نمونه وه د میلیونونو سیستمونو نه چې په میلیونونو خزندو کې وجود لري او دا ټول د الله تعالی مخلوقات دي او د هغه په حکم سره جوړ شوي دي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي په سوره الجاثیات 45مه سوره 4 آیت او په خپله ستاسو او د دې حیواناتو په پیدایښت کې د یقین خاوندانو له ډېرې نښې پرتې دي. د نړۍ په مخ په میلیونونو حیواناتو کې ډېر په زړه پورې او حیران کوونکي سیستمونه وجود لري. لکه څنګه چې مو مخکې هم ویلي د یو شمېر خزندو نومونه موږ ته لا تراوسه معلوم هم نه دي. نو دا جوړښتونه او پیچلي سیستمونه په میلیونونو خزندو کې موږ ته د الله تعالی علم او قدرت ښایي. یوه د دې خزندو نه چې په ډېره حیران کوونکي او په زړه پورې ډول جوړه شوې ده دا کوچنۍ خزنده ده چې د ټورټویز په نامه یادیږي. دا خزنده ډېره کوچنۍ ده ولې د هغې پښې د نور جسم پرتله غټې دي. دا ځکه چې د هغې دفاعي سیستم په پښو او پورتني پوښ پورې اړه لري. کله چې دا خزنده احساس د خطرې وکړي نو خپله پښې او انتنونه په دې پوښ کې پټوي او ځان د هغه فرش سره چې پرې ولاړ دی نښلوي او داسې ځان نښلوي چې د دښمن لپاره ډیره سخته وي چې هغه په بل مخ واړوي. دا میږی هم په همدې هڅه کې دی چې دا په بل مخ کړي او دننه نرمه غوښه ورله وخوري. ولې میږی په دې نه کامیابیږي ځکه چې د دې خزندې دفاعي سیستم په همدې ډول جوړ شوی. په دې حال چې میږی د هغې نه غټ هم دی ولې بیا هم د ټول کوښښ سره بریالی نشو او پرېږدي او ترې روانیږي. ساینسپوهانو د دې خزندې دفاعي سیستم د مایکروسکوپ لاندې مطالعه کړ. د څېړنو نه وروسته
معلومه شوه چې د دې خزندې په پښو کې 80,000 ویښتان وجود لري او د اړتیا په وخت کې دا ویښتان په 2 برخو ویشل کیږي او د دې ویښتانو په څوکو کې یو ډول نرمې عضلې وجود لري. د الکترو مایکروسکوپ لاندې معلومه شوه چې د دې عضلو څخه یو ډول غوړي راوځي. دا غوړي د خزندې په کلک نښلولو کې د ځمکې سره مرسته کوي او بلې خزندې لپاره د دې په بل مخ اړول ستونزمن کیږي. د دې خزندې دفاعي سیستم د پښو نه تر پاسني پوښه پورې او د ویښتانو نه تر غوړو پورې ټول موږ ته د الله تعالی بېشانه علم او قدرت راښایي چې د ټولې نړۍ خالق او مالک دی. څنګه چې دا خزنده جوړه شوې او د دې هرې برخې ته پاملرنه شوې نو دا ناممکنه ده چې دا په ناڅاپه ډول منځته راغلي لکه څنګه چې ایولیوشن تیوري وایي، بلکې دا ټول د الله تعالی نښې دي زموږ لپاره که چیرې موږ ایمان ولرو. الله تعالی د خپل مخلوقاتو په اړوند په قرآن کې داسې فرمایي. سوره الحشر 9:50 سوره 24 آیت: هم الله تعالی پیدا کوونکی، درست جوړونکی، صورت جوړونکی دی. د هغه ښکلي ښکلي نومونه دي په آسمانونو او په ځمکه کې، هر څه د هغه پاکي بیانوي او هغه زبردست او حکمت خاوند دی. اورکې په یو ځانګړي سیستم سره جوړ شوی دی او هغه دا چې د دې په ځان کې یوه داسې برخه وجود لري چې کولی شي رڼا تولید کړي او دا رڼا د دې خزندې د بقا لپاره ډیره اړینه ده ځکه چې نارینه او ښځینه ورورکي یو بل د دې رڼا څخه پیژني. دغه برخه چې رڼا تولیدوي د 3 مختلفو برخو نه جوړه شوې لکه د موټر د ګروپونو په څیر. هغه حجرې چې داخلي برخه کې وجود لري د خپل ځانونو څخه یو ډول کیمیاوي مواد تولیدوي، بیا دا کیمیاوي مواد د اکسیجن سره عکس العمل ښایي او د دې عکس العمل په نتیجه کې رڼا تولیدیږي لکه د فابریکو په شان. بیا دا رڼا دویمې برخې ته او د هغه ځای نه دریمې برخې ته چې شفافه ده راځي او د هغه ځای نه د رڼا په شکل انعکاس کوي. دا رڼا ډیره ښه ده ځکه چې 98% د انرژي په رڼا بدله شوي او دې ساینس پوهان حیران کړي دي. هغه ګروپونه چې موږ او تاسې په خپل کور کې استعمالوو یوازې 5% د انرژي په رڼا بدلوي او 95% د انرژي د حرارت په ډول ضایع کیږي. نو دا ځکه موږ او تاسو بل ګروپ ته لاس نشو وروړلی ځکه چې هغه ډیر ګرم وي، ولې اورورکې 20 ځلې د ګروپونو څخه ډیره رڼا تولیدوي، ولې بیا هم سوړ وي او انسانان یوازې په لابراتوارونو کې کولی شي سړه رڼا تولید کړي د لږې مودې لپاره. که موږ دا ووایو چې دا د رڼا سیستم به بیل جوړ شوی او بیا وروسته به په دې خزنده کې ځای په ځای شوی وي نو دا به غلطه وي، بلکې دا خزنده د همدې سیستم سره یو ځای په اول ځل جوړه شوې ده او ایولیوشن تیوري هم غلطه وایي. د هغوی دا وینا ده چې دا هر څه تصادفاً پیدا شوي دي. الله تعالی موږ ته په دې مخلوقاتو کې خپل قدرت او علم ښایي.
الله تعالی په قرآن کې فرمایي په سوره الشورى 42 سوره 29 آیت کې او د الله تعالی په قدرتونو کې د آسمانونو او د ځمکې پیدا کول دي او کوم د ژوندي څیزونو نه چې په دې دواړو کې خوارې کړي دي او هغه چې کله وغواړي نو د دوی په راجمع کولو قادر دی. وینوس فلای ټریپ. تر اوسه موږ لیدلي چې حیوانات د غذا په توګه نباتات خوري، ولې داسې نباتات هم وجود لري چې ژوندی حشرې او خزندې خوري. موږ او تاسې پوهیږو چې نباتات یو ځای نه بل ځای ته حرکت نشي کولی، ولې بیا هم خزندې ښکار کوي. راځئ وګورو څرنګه دا بوټی ژوندی خزندې خوري. دا بوټی د خپل پاڼو په زړه پورو رنګونو سره حشرې او خزندې ځان ته راکاږي. څنګه چې حشرې دې پاڼو ته راشي او په خوراک پیل وکړي نو د دغه ویښته سره چې بې ضرره ښکاري لګیږي. څنګه چې حشره د دې ویښته سره لګېده پاڼې سمدستي بندیږي او حشره د ځان د خلاصېدو لپاره کوښښ کوي او د هغه ویښته سره بار بار لګیږي او د دې په نتیجه کې پاڼې نور هم ځان بندوي. د هغې نه وروسته بوټی د ځان څخه یو ډول تیزابي مایع راوباسي او په حشرې یې غورځوي تر څو هغه مړه او په یو جیلي شکل اوبلن حالت باندې بدله شي. د هغې نه وروسته د هضمي سیستم په کار پیل کوي. په څومره تیزۍ سره چې دا بوټی خپلې پاڼې بندوي حتی انسان نشي کولی په هغومره تیزۍ سره خپل لاس بند کړي. که تاسو کوښښ وکړئ چې یو مچ ونیسئ نو مخکې له دې نه چې خپل لاس بند کړئ هغه به الوتې. پس څرنګه دا بوټی چې نه غوښه لري او نه هډوکي په دومره چټکۍ سره بندیږي. د دې بوټي په پاڼو کې ډېر یو پرمختللی برېښنایي سیستم جوړ شوی او کله چې کومه حشره یا خزنده د دې ویښته سره په تماس کې شي نو برېښنایي څپې ریسپټر ته چې د ویښته په سطحه کې وجود لري رسیږي. بیا دا څپې د ریسپټر په واسطه هغه ماشین ته رسیږي چې د پاڼو د بندېدو سبب ګرځي. کله چې دا څپې ماشین ته ورسیږي نو پاڼې د اوبو حالت په خپل ځان کې بدلوي. هغه حجرې چې داخل خواته دي د ځان څخه اوبه وباسي او دننه خواته قط کیږي، ولې هغه حجرې چې بهر خواته دي اوبه ځان ته راکاږي او پړسیږي او پاڼې په ډېر چټکۍ سره بندیږي او د هضمي سیستم سمدستي په فعالیت پیل کوي او یو ډول تیزابي مایع تولیدوي چې د حشرې د مرګ سبب ګرځي. دا تیزاب ډیر قوي او پروټین هم حل کوي، ولې دا تیزاب خپله د بوټي پاڼو ته هیڅ ډول ضرر نه رسوي. په دې ډول دا بوټی خپله غذا چې د پروټینو نه ډکه وي لاسته راوړي. د غذا د هضمولو نه وروسته دا عمل په پاڼو کې تکراریږي او پاڼې بیرته ځان غوړوي. د پاڼو د بندېدو لپاره دا ویښته باید 2 ځلې لمس شي او بې مقصده هیڅکله نه بندېږي. حتی د باران په څاڅکو هم دا پاڼې نه بندېږي، ولې په زړه پورې خو دا ده چې دا ښکاري ګل عقل نه لري او نه داسې کوم بل شی چې هغه پرې فکر وکړي. او په کم علمیت او قدرت سره چې دا ګل جوړ شوی د الله تعالی قدرت پکې صاف صاف ښکاري د هغه چا لپاره چې د علم خاوندانی او څوک چې جاهلان وي هغوی ته تصادف ښکاري.
الله تعالی په قرآن کې فرمایي په سوره عنکبوت 9 سوره 6 آیت کې او ډیر داسې ژوندي شیان شته چې خپل ځان سره روزي نشي ساتلی الله تعالی هغوی له هم روزي ورکوي او تاسو له هم او هغه هر څه اوري په هر څه پوه دی. دا بوټی د سنډیو په نامه یادیږي او د جنوبي افریقا په دښتو او صحراګانو کې راټوکیږي او د ښکار کولو یو ځانګړی سیستم لري او د خپل ضرورت نیوټرونونه چې د ځمکې نه نشي لاسته راوړلی په یو ډیر په زړه پورې طریقه لاسته راوړي. د دې بوټي پاڼې په سرو ویښتانو ډکې دي. د دې ویښتانو څوکې یو ډیر قوي سریښناکه ماده لري او په زړه پورې رنګ او بوی هم لري. حشرې او خزندې دې رنګ او بوی پسې راځي او په دې سریښناکه ویښتانو کې نښلي. حشرو لپاره د دې څخه ځان خلاصول ستونزمني. نور ویښتان هم په حشره باندې راقد کیږي تر څو خپل ښکار په صحیح ډول ونیسي. څنګه چې پاڼې په حشره باندې ځان راقد کړي نو د هضمي سیستم هم په کار پیل کوي او د خپل اړې نیوټرونونه ترې جذب کوي. او د دې عمل څخه وروسته پاڼې بیرته ځان خلاصوي او د بلې حشرې د نیولو لپاره ځان تیاروي. په زړه پورې خو دا ده چې هغه سریښناکه ماده چې حشره نشي کولی د هغې څخه ځان خلاص کړي د پاڼو د بیرته کېدو معنی کیږي نه. دا بوټی د خپل ځای نه نشي خوځېدلی ولې الله تعالی دا سیستم ورته ورکړی دی چې هیڅ ضرورت نه لري چې وخوځېږي. دا سیستم خپل یو ثبوت دی د الله تعالی د بې حده علم او قدرت او هیڅ د عقل خاوند دې ته د تصادف نتیجه نه وایي. هر نبات په هماغه ډول ځان مړوي په کوم طریقه چې الله تعالی ورته ټاکلې ده. الله تعالی په قرآن کې فرمایي په سوره هود 11 سوره 6 آیت کې او د ځمکې په مخ تلونکي هیڅ جاندار داسې نشته چې د هغې روزي د الله تعالی په ذمه نه وي او الله تعالی پوهیږي چې هغه چیرې اوسیږي او چیرې به مري. دا هر څه په یو واضح کتاب کې درج دي. د نورو شیانو رنګ او شکل ځان ته نیول په حیواناتو کې. دې تصویر ته په غور سره وګورئ. آیا تاسو غیر د ونې د تنې نه کوم بل څه وینئ یا د دې سپین ګلانو نه او یا د څو وچو پاڼو نه نور څه وینئ؟ راځئ چې لږ نور هم په غور سره وګورو. دا خو ژوندي خزندې دي چې د خپل خواوشا رنګ او شکل ځان ته غوره کړی دی. د دې ځمکې په سر چې حیوانات اوسیږي د ځانګړي سیستمونو سره جوړ شوي دي تر څو باقي پاتې شي. یو د دې سیستمونو څخه د ماحول رنګ او شکل ځان ته نیول دي چې دا حیوانات د ښکار کېدو نه ساتي او په ښکار کولو کې هم ورسره مرسته کوي. داسې حیوانات په بشپړه توګه خپل رنګ او ځینې خپل شکل هم بدلوي.
ځینې داسې حیوانات د سمندر شګې د خپل ځان د ساتلو لپاره استعمالوي او ځینې د خپل خوا او شا رنګ او شکل ځان ته نیسي او دا حیوانات نشي کولی دا سیستمونه خپله ځان لپاره جوړ کړي او نه په دې فکر کولی شي چې څه وخت موږ باید خپل رنګ یا شکل بدل کړو بېشکه چې الله تعالی خالق د ځمکې آسمانونو او هر څه چې د دې دواړو په منځ کې دي دی چې دا هر یوې د دې سیستم سره جوړ کړی دی الله تعالی په قرآن کې فرمایي په سوره الشورى 42 سوره 9 آیت کې او د الله تعالی په قدرتونو کې د آسمانونو او د ځمکې پیدا کول دي او کوم ژوندي څیزونه چې په دې دواړو کې خوارې کړي دي او هغه چې کله وغواړي نو د دوی په راټولولو قادر دی یو د دې حیواناتو نه دا کوچنی چینجی دی چې د ونې په څانګه کینی او د هغې څانګې شکل او رنګ ځان ته نیسي او په دې ډول د مرغیګانو د ښکار کېدو نه ځان ساتي دا هم یو ډول ځنګلي ملخ دی چې په پاڼو او ګلانو کې پټیږي او د هغوی رنګ ځان ته نیسي او په دې ډول ځان د ښکار کېدو نه ساتي دا حیوان د کمیلین په نامه یادیږي او په شمالي افریقا کې اوسیږي او د خپل خوا او شا رنګ او حتی شکل ځان ته نیسي ځینې ماران په شګو کې ځان پټوي ترڅو خپل ښکار ونیسي په سمندر کې هم داسې حیوانات شته چې د خپل ماحول رنګ ځان ته نیسي لکه د پاڼو تیږو او داسې نورو شیانو یو د دې حیواناتو نه دا کب دی چې په پاڼو کې ودرېږي او د هغوی رنګ ځان ته نیسي او د ښکار په انتظار ولاړي په خزندو کې هم داسې شته چې د خپل ماحول رنګ او شکل ځان ته نیسي او ځینې د ګلانو رنګ ځان ته غوره کوي او دا خپله د ایولیوشن تیوري لپاره یوه لویه ماته ده چې وایي دا هر څه تصادفاً منځته راغلي دي بېشکه چې الله تعالی دا هر څه په خپل حکم سره جوړ کړي دي لکه د دې پرپرکي وزرې چې د هغې پاڼې په څیر دي چې هغه پې ناست دی دا حیوانات عقل نه لري او نه پوهیږي چې د هغو د خوا او شا رنګ کوم یو دی او بیا دا نشي کولی چې هغه رنګ په خپل ځان کې راولي دا بهترین ډیزاینونه د دې خبرې ښودونکی دی چې یو ډیر لوی عالم ډیزاینر وجود لري چې دا هر څه د دې سیستمونو سره جوړ کړي دي الله تعالی دا حیوانات په بهترینه طریقه د هغو د اوسېدو د ځای سره سم جوړ کړي دي د دې خزندې د وزرو رنګ او شکل بالکل د دغه پاڼې په شان دی پس ښکاري چې د دې دواړو جوړونکی خلق کوونکی مالک یو دی الله تعالی په قرآن کې فرمایي په سوره الحشر 9 سوره 24 آیت کې هم الله تعالی پیدا کوونکی درست جوړونکی صورت جوړونکی دی د هغه ښکلي ښکلي نومونه دي په آسمانونو او په ځمکه کې هر څه د هغه پاکي بیانوي او هغه زبردست او د حکمت خاوند دی نقل کول او ځان ته شکل نیول الله تعالی ټول حیوانات د هغوی د اوسېدو د ځای او ماحول په مطابق جوړ کړي دي سوره الجاثیات 45 سوره 4 آیت او په خپل ستاسو او د دې ژوندو څیزونو په پیدایښت کې د یقین خاوندانو له ډېرې نښې پرتې دي په طبیعت کې داسې په زړه پورې او حیران کوونکي شیان موجود دي چې انسان هم نشي کولی په هغه باندې پوه شي د خپل ټول علم او تکنالوژي سره ځینې حیوانات داسې سیستمونو سره جوړ شوي دي چې کله دښمن ویني نو ځان په مړینې اچوي
ځکه چې زیاتره حیوانات ژوندي خزندې او حشرات خوښوي نه مړې. دې خزندې چې مار په شګو کې ولیده نو ځان یې په مړینې واچو. مننه د الله تعالی څخه چې دا سیستم یې دې ته ورکړی دی او دې ځان د ښکار کولو نه وساته. ځینې حیوانات د خطرې په وخت کې د خپلې اندازې څخه غټ یعنې لوی ښکاري، لکه دې تینځخې په شان چې د مار په لیدو سره یې ځان پړسولی دی. په دې تصویر کې څنګه چې دا مچ غڼه ویني نو د یو بل قسم زهري غڼې مزل پیل کړي چې دا غڼه ترې ویریږي او دا غڼه د مچ د ښکار کولو نه منصرفه شي، ځکه چې د هغې مزل د زهري غڼې په شان دی. د مچ داسې نقل کول یو تصادف نه دی، بلکې هغه د همدې دفاعي سیستم سره جوړ شوی دی. او که نو د دې سیستم لپاره مچ اول باید د غڼو په هکله معلومات لاسته راوړي او باید په دې پوه شي چې کومه غڼه زهري ده او بیا هغه څنګه مزل کوي. هغه باید زده کړي او د یو مچ لپاره د دې ټولو معلوماتونو راټولول او بیا په هغه باندې عمل کول ناممکنه ده. نقل کول څنګه چې د خزندو او حشراتو لپاره د ښکار کولو او د ښکار کېدو نه په کار راځي، په ځینې نباتاتو کې د تخم د انتقالولو لپاره هم استعمالیږي. د دې بوټي لاندني ګلان د رنګ او شکل نه داسې ښکاري لکه ښځینه مچۍ د بیرته وزرو سره، او دا ګل د دې بوټي تخم هم په ځان کې لري. څنګه چې نر مچۍ دا ګل ویني نو فوراً ورځي او په دې وخت کې د مچۍ سر د هغه ځای سره چې د بوټي تخم پکې دی لګیږي او تخم د مچۍ د سر او انتنونو سره نښلي. بیا مچۍ الوزي او بل ګل ته ځي او د دې ګل تخم بل ګل ته ځان سره وړي او دا عمل د یو نوي ګل د پیدایښت سبب ګرځي. یو بل نبات هم موجود دی چې په همدې طریقه خپل تخم خوروي. د دې بوټي په پاڼو کې داسې ویښتان وجود لري لکه د حیواناتو په ځان کې چې وي، او داسې خطونه هم لري لکه د حیواناتو د وازګو په شان. کله چې حشره یا خزنده دې بوټي ته رانږدې شي نو دا خپلې پاڼې بیرته کوي او یو ډول د غوښې بوی د ځان څخه پرېږدي. حشرې د دې خواته راځي او په پاڼو کینی. څنګه چې حشره منځ برخې ته د ګل ورسیږي نو بوټی حشره کلکه نیسي او خپل تخم ورپورې نښلوي. حشره دا تخم بیا په بل ګل کې پرېږدي چې د نوي ګل د پیدایښت سبب ګرځي او دا ګل صرف په همدې ډول پیدا کیږي. په ځنګل کې سور رنګ د دې نښه ده چې دا حیوان زهري دی، ولې ځینې حیوانات چې زهري نه دي ولې ځان یوه برخه یې سره ده د دې څخه د ځان په ساتلو کې استفاده کوي. د مثال په توګه کله چې تینځخه یا چرمښکۍ د خطرې سره مخامخ شي نو په داسې ډول ځان په ځمکه اچوي چې سور رنګ چې په سینه باندې دښمن ته مخامخ شي. نقلي برخې د بدن په ځینې حیواناتو کې د هغو سره د ځان په ژغورنه کې مرسته کوي. د مثال په توګه دې پرپرکي لکۍ خواته د سر او انتنونو په شان یوه برخه موجوده ده او دا دښمن غولوي ځکه چې دښمن ته د هغه لکۍ د سر په شان ښکاري او پرپرکي داسې عمل کوي لکه هغه چې پوهیږي او خپله لکۍ د دښمن خواته اړوي او کله چې دښمن حمله وکړي نو پرپرکي ته موقع پیدا کیږي چې والوزي. دې نښو ته نقلي سترګې وایي چې په ځینې حیواناتو کې موجود وي. پرپرکي لکه د نورو وړو خزندو او حشرو په شان بې شماره دښمنان لري.
د دې له خاطره ځینې پرپرکي د ساختګي سترګو سره جوړ شوي دي او کله چې پرپرکي خپلې وزرې بیرته کړي نو ډېر خطرناک او لوی ښکاري او په دې وزرو کې د دې سترګو جوړښت ډېر په زړه پورې ډول باندې شوی دی او کله چې دښمن دې سترګو ته وګوري نو په دې باور کیږي چې دا حیوان پرپرکی نه دی او په هغې باندې د حملې څخه منصرفه کیږي. ځینې پرپرکي د سترګو نه علاوه پوره څیره په خپل وزرو باندې لري. دا څیره د غټو سترګو، وریځو، پزې او خولې سره ډېر په زړه پورې دی او داسې نه ښکاري چې پرپرکی وي بلکې کوم غټ حیوان وي. ولې خپله پرپرکی د دې سیستم نه چې الله تعالی ورکړی دی بې خبره دی. الله تعالی په قرآن کې فرمایي په سوره هود 11 سوره 55 آیت کې داسې هیڅ یو ژوندی شی نشته چې د هغې تندی د الله تعالی په قبضه کې نه وي. بېشکه زما رب د حق او انصاف په نیغه لاره باندې دی. دا ټول ژوندي شیان په یو ځانګړي جوړښت سره جوړ شوي دي او دا نشي کېدلی چې دومره ښایسته او حیران کوونکي سیستمونه په خپل سر یا تصادفاً جوړ شوي وي او یا دا ناممکنه ده چې د یو ګل جوړښت داسې شوی لکه د ښځینه د مچۍ په شان چې نر مچۍ ځان ته راکاږي. بېشکه چې دا هر څه د الله تعالی په قدرت جوړ شوي دي. او دا حیوانات نشي کولی چې دومره ښایسته رنګونه او نقشې په ځان وکاږي چې حتی یو بهترین رسام نشي کولی چې داسې شیان رسم کړي. او که چیرې موږ دا رنګونه او جوړښتونه قبلوو نو باید دا هم قبوله کړو چې یو لوی جوړونکی او ډیزاینر وجود لري. بېشکه چې دا ټول شیان او نور هغه څیزونه چې په نړۍ کې وجود لري د الله تعالی په علم او حکم سره جوړ شوي دي. سوره نساء 4 سوره 126 آیت او هم د دې الله تعالی دی څه چې په آسمانونو او په ځمکه کې دي او الله تعالی په هر څیز باندې راچاپېره دی. موږ تاسو ولیده چې دا حیوانات څومره په زړه پورې سیستمونه لري. په دې سیستمونو کې د الله تعالی د علم، قدرت او حکمت نښې پرتې دي هغه خلکو لپاره چې فکر کوي او علم لري. زموږ دا پروګرام همدلته پای ته رسیږي. زه به یو ځل بیا د یو بل په زړه پورې پروګرام سره ستاسو مخې ته حاضر شم انشاءالله. ولې تاسو په یاد ولرئ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.